دغه مشران دلته راغلي دي، احمدي صاحب د ننګرهار مسؤل چارواکي دي. دغه دشته چې تاسو وینئ انشاءالله دا به داسې دشته نه پاتې کېږي. دلته به له خیره زموږ هغه هیوادوال چې په سیالکوټ کې، په پنجاب کې، په کراچۍ کې، په سند کې، په هغه ځایو کې در په دره دې خلکو کړل او بیرته دې خواته راواستول. داسې فکر کولو چې دلته به دا خلک څومره موږ ته احتیاج دي خواته به خو لله الحمد دا د عزت خاوره ده. دغه خړه دشته نه ده، دا موږ هغه په قصرونو نه ورکو. دا دشته به انشاءالله موږ آبادو. دلته به تقریبا دا اویا کورونه شروع کړو چې دوستان مرستې کوي، دا به انشاءالله پورته کېږي. سره 100-200 کورونه په دغه ځای کې به شهرک جوړېږي. تاسو وینئ مشرانو افتتاح وکړه، پټۍ اوس هم پرته ده. ته به ښارګوټې جوړېږي، دلته مهاجرینو لپاره د رهایش ځای جوړېږي اوسېدلو لپاره. او نوابیانو نه به شروع کړو، دا به مخکې ځي روغتون، همدارنګه مسجد او مدرسه به هم پکې، او دلته به انشاءالله دایمي لپاره موږ داسې آبادي کوو. والله مو خوشحاله ډېره مننه، عزتمن شئ.